په منبر باندې مولا لګیا دی قاعده بیانې وی اصل په اشیاو کې اباحت دی وی لګوره بینډې ټماټر او الوګان دا منګه خورو ولې مباح دی د دې په دغه باندې نور څه دلیل نشته خو اصل په اشیاو کې اباحت دی که نه نو دغه شانتې ویل میلاد هم دی یعنی د د خبرې نه دغه معلومیږي چې بینډۍ خوړلو باندې ثواب نشته د الوګانو پخولو او خوړلو باندې ثواب نشته دغه شانتې جشن عید میلاد النبي چې دا خلک کوي یعنی په دې باندې ثواب نشته خو زه دغې اشنا ته دا وایم چې ته خو پکې ثواب ګڼې که نه او کوم شیز کې چې ته ثواب ګڼې هغه عبادتي او قانون دا دی ان الاصل فی العبادات التوقف اصل په عباداتو کې هغه توقف راغلی دی بندیدل د الله او د رسول الله سلم نه به مخکې نه ځي چې رسول الله سلم یو کار نه کړي او نه فرمایلی د هغې نه به مخکې نه ځي دلته کې دا کار خو ته عبادت ګڼې نو په دغه وجه باندې په دې باندې مستقل دلیل پکار دی لہذا دا قاعده پیژندلې ده لیکن د دې ځای نه دی پیژندلی چې دا په کوم ځای باندې لګولی کېږي او بیا ویل څوک د رسول الله سلام نه یو دلیل نشي ښودلی چې په جشن عید میلاد النبي باندې رد کړي مونږ وایو همدغه رد کافي دی چې رسول الله سلام په دې باندې رد نه دی کړی وجه دا د شي دغه ټیم کې ونه دا خو ته داسې وی چې لکه شیعګان وایي چې یاره دا زمونږ اذان صحیح دی ولې وجه دا ده چې دې باندې پیغمبر رد نه دی کړی چې د شیعګانو اذان صحیح نه دی مونږ وایو دغه شي دغه ټیم کې ونه ځکه پیغمبر پرې رد نه دی کړی که هغې ټیم کې و پیغمبر به پرې رد کړی وی نو دا شي دغه ټیم کې ونه یو سړی راولګي د مازدیګر د 4 رکعاتو فرضي منځونو په ځای باندې 8 رکعاته کوي نو ته ورته وایې چې یاره دا غلطه کې د مازدیګر 4 رکعاته دي ته 8 رکعاته کوي هغوی ولې پیغمبر په دې باندې چېرته رد کړی دی مونږ وایو نه دا عبادت دی او عبادت کې قانون دا دی چې دا د الله د نبي صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې به کې که د هغې نه دې اخوا یا کم کړلو په دې باندې د الله رب العالمین رانیسي ځکه بنا د عباداتو په توقف باندې ده او الحمدلله دا قاعدې دلته زمونږ زنانو ته هم معلومې دي او زمونږ په دې درسونو کې چې کینی الحمدلله دې زنانو ته هم معلومې دي چې اصل په اشیاو کې حل او اصل په عباداتو کې توقف دی خو زه په دغې باندې خفه شم چې خلکو پټګې غټ تړلی او په علم باندې نه خبره د علم نه عاریانی بالکل ناپوهه او داسې خلک چې بیا هغه د حق خلاف خبره کوي رب العالمین یې قصدن الله رب العالمین یې ذلیله کړي لکه هغه یو ملا تاسې کتلو نو هغه ویل چې اوبه وي نو اودس له څه ضرورت دی الله رب العالمین بیا داسې وشرموي لکه څنګه چې دغه یې شرمولی دی